من الثمرات. ثمرات قرآن کی درې معناګانو راځي. اول فصل آمدنی، دویم ثمرات منا میوه، دریم بچی دیم ویره دا. من آمنا وچالا چه ایمان راوڑے منهم دو دوینا باللہ پا اللہ تعالی باندے او پرزو سنئی. حدیث کی راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے مدینی نے دعا وکڑا. ابراہیم علیہ السلام حرم لکڑی منگے مدینی لا دو چند اللہ کمال التور کے. ابراہیم علیہ السلام د خپل ذهن موافق ویری من آمن منهم سوچ مومنی بس دوی لرزق ورکا چی نی می ورکوا لکه عام د امامت بارک خبر وا نو بس الله دې مقام کې اوس تعمیم راوړي دا چې مومن لرزق او غیر مومن لا رزق نه نو بیا خو دنیا کې معلوم شو دا. قال عبارت پڑھ دے وارزقو ویلی اللہ تعالیٰ رزق ورکم من کفرا وشعلا چاو کفر کڑے دے او بے مسیح ورکم قلیلا کم. مومن لم رزق دے و غیر مسلم لم رزق دے. دعائے قبول شیوا قسم قسم تعامنا میں وجات مقام کی موجود دی. فَأُمَتِّعُ لفظ کی اشارہ شو دے لچے او کافرہ رزق تعالی اللہ دنیا کی در کے دیدہ مقصد نرے جتا اللہ لگرانے گیرے کے بھئی اور ازوں سخت سزا بدر کئی. قلیلاً کی دو قول دی. اول صفت دا متاع دینو مانا دادا فَأُمَتِّعُهُ نزو مزیورکم دلرا متاعاً قلیلاً لگے مزی. دویم قول دارے چی دین مخ کی زمان انٹکے دے. فَأُمَتِّعُهُ نزو مزی ورکم دل را خلیلن کم زمانا بے بے راکا گم ملا عذاب النار دور عذاب لا وبئس المصیر اور دیر بس زید اور تک دے. تخویف ورکے دلا ٹک دے وقت دا پارا بوشے گی بیر تو بے عذاب لزی. ارس آیت کے اسوئی ابراہیم علیہ السلام او دق شان اسماعیل اگر کہ اوچت خلق دی خو لیکن پا قبولیت دا دعا کے اللہ لمحتاج دا عمل کے اللہ لمحتاج. منگ لے اشارہ شو دیلا پخپل عمل مانے با اچ وقت دا پار تکبر لئیو کبر نکوئے. وَإِذْ يَرْفَعُ یاد کا ٹیم چوچت کوئی ابراہیم علیہ السلام تحداب در بیت اللہ و اسماعیل و دقشان اسماعیل. آیت بان سوال لے چی ارفعوی ویلے خود سے بویلے یرفعانی ام ابراہیم علیہ السلام مراد دے ام بچے. مفسرین دا آیت پر تشریح کی لکی لئنہو تابع بچے کوئی تابع دینو اصل ذکر کے پر خودو. القواعد ابدے کی مسئلہ زان سریات ساتھ شد دی بیت اللہ اول تحداب گر چوک دے اول جوڑوالی چاکڑے دے. ابن کثیر و نواب سے دیگا سنخان پا دے کی لس اقوال لکے لے دے. چاہ ویلے چھ ملائک چاہ ویلے آدم علیہ السلام چاہ ویلے ششت علیہ السلام دے چاہ ویلے نوح علیہ السلام دے. بنا بر ہر تقدیرو قول راجع پا دے ٹولی کی آغدا چھ ابراہیم علیہ السلام اول تحداب گر دے دے. سیرت کے الحمدللہ دا منگو تاسویری دو اول بنیاد دو وکھانو. لیکن حدیث دے مشکات کے بے سوال دے پا دے طریقہ بانی چھ اول تحداب گر دے بیت اللہ شی ابراہیم علیہ السلام ہو. ابن کثیر و یانور اقوال چی دا ٹو ضعیف دی. مشکات کے حدیث دارے چی بیت المقدس دا کعبین ورست جوڑ شد سلویخ کالا حالانکہ دہی جوڑن کے سلیمان علیہ السلام دے.
د دې سليمان او د ابراهيم عليه السلام مابین کې خو زر کاله مسافه ده حدیث سره وسه کې څلوي کاله څلور جواب دي اول جواب دا دی چې اول تهدابګر د آدم علیه السلام د څلوي کاله ورسره به بیت المقدس جوړ کې چا جوړ کې آدم علیه السلام دا مدم کړي ری عام کړي ری دویم جواب دا دی اول تهدابګر د بیت الله شری آدم علیه السلام دی څلوي کاله ورسره به راغی او بچي ورغه بیت المقدس جوړ کې څور د بیت المقدس وی څور د بیت المقدس قول راځي بیت المقدس دی دا دریم جواب دا دی اول بنیادګر دی کعبه ملائک څلوي کاله ورسره به نور ملائکو جوړ کو څوګه جوړ کې بیت المقدس خو لیکن دا ټول اقوال ضعیف دي شیخ الاسلام ابن قیم زاد المعاد کې لیکي اول بنیادګر د کعبه چې ابراهيم عليه السلام دې دلیل پیدا آیات څلوي کاله ورسره به د بیت المقدس تهداب چې کې خودونو یعقوب کې خودو عليه السلام د ابراهيم عليه السلام نوشي د اسحاق بچي سليمان عليه السلام راغه زر کاله ورسره تجدید وکي نو تطبیق اوس پرې طریقه باندې وکا اول بنیاد کعبه راغه څلوي کاله ورسره بیت المقدس جوړ کې چا جوړ کې یعقوب عليه السلام بس حدیث دواړه برابر زر کاله ورسره سليمان عليه السلام راغه هغه به څو کې تجدید وکي تجدید ځان لري او دا د قشن ځان لا اسماعیل علیہ السلام بوزدل سور کول آتیگی ربنا دلتا کی عبارت دے یقولانے دے ولی ویلی بیدتین دلتا یو مانا کئی جو گورا ابراہیم علیہ السلام جمعہ جوڑ کے وی اسماعیل آخر کی ویلی ربنا تقبل مننا نمانگا منسکو دا مانزن ورس بے دعا غوارو کنا قرضاران دا قرض اخلاص کے او پلان دلی کردے دے مخوانی لاس ترا کائی جواب دارے دلتا عبارت دے یقولانے دی دوار بویلے ربنا دا طول جملہ حالیہ دا بے زمانہ دا حال و زلحال یہ بھی ابراہیم علیہ السلام تحداب جوڑ کڑے رہے اسماعیل علیہ السلام جوڑ کڑے رہے جریان دا دی جوڑا لکے دعا کولا ربنا بعد ندا کڑے منگم تالا ہوئیو جریان دا مانزگی سم دعاگانے غاڑے منزل ورس درې کرت پر مخبانی لاس راکل او د سورہ احزاب آغا آیات ویل چې صلی الله علیه وسلم تسلیما په طریقې د التزام که پرځي که سنت بس دا بدعت ته تل د حال معنا مراد ده هغه خلک دیږي کې ورانه کې استدلال غلط ته تقبل منا قبول کا زمونږ دیولی ویلی مفسرین اشارہ کئی دیل چھے الایمان بین الخوف والرجاء بس سڑے بیرے گی چھے اللہ رد نکے بل طرف بانے بطا مسادی چھتے بے قبلئی ابن ابی حاتم دو حیب نکل کرے رہی ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ دے اغد عمل پا قبل دو کیا اللہ لویش ربنا تقبل من او تاسو کو بخام خاوی دا عمل پا قبل دو کی ربنا تقبل اللہ دا درس تدریس ہو منزون عمل قبول کا آیت بانی بے سوال لیں دا عمل دا قبل دو چو شرعی دی چی تقبل مننا دری شرعیت ابن کشیر دی وغیرہ را جمع کری دی یوسو تیاد ساتھ اول عقیدت التوحید توحید عقیدہ دویم وقت الاخلاص اخلاص بدر کی دریم بالاحتساب ثواب نیت بکئی څلورم وقت الاحسان
ریا بدر کی نہیں. پنځم وقت اتباع النبی صلی الله علیه وسلم، د نبی صلی الله علیه وسلم اتباع وکړئ. شپږم وقت الادب، ادب بدر کی. اوم د مخلوق حق به ادا کړي، د څنګه چې د مخلوق حق در نه پاتې. اتم عمل بکې په دې نیت باندې چې قرآن او سنت ویلې دی، الله او رسول ویلې دی. د سیبنه وی چې جسه ویلې دی دا پلان امام شه ویلې دی، مونږه کو امام شه خو صرف عمل لا رسولې دی. مونږه د امام شه د وجه نه کو، مونږه د وجه نه کو چې اثر به اخلو د قرآن او سنت نه، الله او رسول ویلې دی. نهم وقت المحبت مع الله، الله سره ومنه ساتي. لسم چې د حرامو نه ځان ساتلی. یو لسم تواضع عاجزی وکړي الله لا. دو لسم یریږي به چې الله رد نه کړي. دیار لسم تم وساتي چې الله به قبلای. څوار لسم دعا وغواړي. پنځه لسم چې مجموعه راجمه کې ټوله. انک سر اوس بیان د وسیلې دا اصل کې جواب د سوال دی. ابراهيم عليه السلام چې د الله نه دا سوال کې نو ورې د بل نه به نه کوي جواب. انک یقینا انت السمیع العلیم، توریدن کې یو د قشام پویا اور زمون دعا نو زکه مطالبه ویلې ربنا تقبل. العلیم پوی زمون پنیتونو نو باندې اخلاص پیدا کا. ورستعات کی تکمیل لما قبل حاصل بدئی. ابراہیم علیہ السلام په باب د اخر خاتمی کی میریږي. بچو لپاره هم دعا غوښتې ده. دې سره اشاره شو دی چې انبیاء غربت تعلیم کی چاله محتاج دی الله تا. ربنا یا رب زمون وجعلنا وغرزهم تابعدار لکتا لرا او زمون پر بچو کې امتا مسلمتا یو گروپ مسلمان تا لرا. امتا مسلمتا ولی ویلی شیخ الاسلام لیکي په دې کې اشاره وا انتقال د خلافت نه د بنی اسرائیل نه په طرف د بنی اسماعیل خلافت به چینج کیږي. اوس امتن لفظ امت قرآن کی یو 50 کرت راغلی دی. ایدی جدا جدا معناګان دي ځان سره یاد ساتئ. اول امت کل راځي په معنا د جماعت، دلتا امت معنا جماعت. دویم امت څه معنا؟ جماعت الانبیاء. سورہ بقرہ یو سلسلور در شمبر آیت. دریم امت نمورا جماعت دے چاغت تابع د نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بقرہ یو سلودری چلویک. څلورم امت هغه چاته ویل کېږي چې دعوت ال الخير کوي. سورہ ال عمران یو سلسلور. پنځم امت هغه چاته ویل کېږي مطلق جماعت. سورہ نساء یو سلویک. شپږم کله امت راځي په معنا د مدت نیټه. هود اتم نمبر آیت. اتم کله امت راځي په معنا د امام مقتدا. سورہ نحل یو سلوشل.
نهم کله امت راځي په معنا د ملت حقا. سورې انبیاء 93. لسم کله امت راځي په معنا د امت باطله. سورې زخرف 22. دلته کې مراد سری مفسرین لګي پر مقام کې جماعت مسلمه مراد ده. آیت کې اشاره شو دی چې دین د اسلام د ټولو مسلمانانو دین دی، د ټولو انبیاو، یوازې د نبی صلی الله علیه وسلم دین نه دی. دا سیوطي دې متعلق یو رساله لیکله چې وایم دلایل جمع کوم چې د اسلام دین د نبی صلی الله علیه وسلم دی. کله چې هدایتونه رااله اسلمت لرب العالمین راغی ونحن له مسلمون فلا تموتن الا وانتم مسلمون. بس ټول رساله ختم کړه. اسلام د ټولو دین دی. وارنا خیا مونتا ارنا کې دوه قول دي. یو خیا مونږ لره معنا پسترګو باندې مراد رؤیت نه رؤیت بالعین. دویم قول علماء لیکلي چې مراد رؤیت نه رؤیت بالعلم دی. پویا کا پیمون مناسکنا پدې کې درې قول علماء لیکلي. اول معالم د حج، د حج پروګرامونه بطور مثال طواف دی، سعیدہ، عرفات دی، مزدلفه ده، منا ده، رمی ده. دویم قول علماء لیکلي مناسکنا منا مذابحنا طریقې د ذبح. دریم قول علماء لیکلي چې مناسک نه مراد ټول عبادت دي. الله ټول عبادتونه موږ له وخایا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرمایي د الله تعالی په انعاماتو کې لوی نعمت دار چې موږ یې مکلف کړو په بندګۍ. دې سره ګور انبیا راولېګل کنف سره بندګۍ باندې مکلف وې او انبیا راغلي نه وي نو سبا مکوله. د آیت په تشریح مفسرین نقطه بیانوي انبیا په تعلیم د عبادتو کې محتاج دی وه لرا. نو چې کله هغه محتاج دی ته څنګه بدعت کوي؟ آیت باندې سوال دی. ابراهیم علیہ السلام دا سوال ولې وکړي مناسکنا؟ دیجه کی جواب ہو شو تو جواب حاصل اللہ کوٹش ترے عبادت سنگو کنو بس جواب را گئے. وَتُبْ عَلَيْنَا وَقَبُلْ وَعَلَيْ تَوْبِهُ کا فمون باندے زمان توبہ قبول کرابا. آیت بانی سوال لے چھ ابراہیم علیہ السلام جمع اسماعیل دیکھو گناہ نو اکڑے سنگوئی وَتُبْ مفسرین جواب کی چې مقصد د ابراهیم علیہ السلام په دې مقام کې عاجزی ده. مونږ الله عاجز یو. دویم سوال لري اظهار د عاجزی ولې وکي؟ دې کې لوی رد دی په يهودو باندې چې انبیا محتاج دی الله تعالی. اے انسانانو تاسو څنګه دعوت جنت کوئ؟ اے بنی اسرائیلو نبی دے محتاج ہو تو دعوی کہ جنت زو جنتیم اس وسیلہ ایسا کی جواب دو سوال لے اللہ نے ولی وی وَتُبْ عَلَيْنَا جواب انکا یقنن تچے توبہ قبلہن کے الرحیمہ بحد مہربانی. تواب دامنا بار بار توبے قبلئی
حدیث کې راځي که د ورځې انسان اوې کرت ګناه وکړي خو چې په صدق توبه وباسي الله یې مني. دویم قول علماء لیکلي تواب دا معنا طریقې د توبې یې موږ له ښودلې دي. وروسته کې دعا د ابراهیم علیه السلام په باره د نبي صلی الله علیه وسلم کې مقصد پرې کې رد دی په یهودو. او یهودو تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم سره دشمنی کوئ او مقابله، حالانکه ابراهیم علیه السلام دله دعا کړې ده 3000 کاله وروسته دعا قبول شوه. ابن جریر روایت پیش کړی دی د ورور زیره مې د مور خوب مې د پلار دعا مې پلار چرته دعا کړې ده ربنا یا رب زمون وابعث بهم مولېږه په دوی کې رسولا یو استازی منهم د دوی د جنسنا. 3 صفات ویلې فيهم معنا عربي رسول معنا استازی منهم معنا بشر. د شاید ال عمران کې دی. امام علوسی روح المانی کی لکھی 3 جلد 300 نمبر صفحہ التکی چې 3 صفات الله د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی معنا بشریت د سره په دغه کې عربیت او رسولو کټول نه سره منکر شي یا دیونه منکر شي نو دا سره د مسلمانانو په نسبت باندې کافر دی. پیغمبر ذات له سره بشر دی کان بشرا من البشر انما انا بشر. کم ځای کې چنور ویلې دا تمثيل دی کته چې په لار روانو سورې بینو یو خارویت کمزورې دی دوی ما د نبی معجزه را دریم پکار دا کپړو سورې خو وینو کا خنور نو نفيه معنا عربي رسولا نستأذر منهم معنا بشر. سوچ د نبی بشریت نه مني سړی دی کافر څنګه قران نه منکر دی. الوسیرو المانی کی په 3 جلد 300 نمبر صفحه کې د حافظ عراقی هم تک خبره نقل کړي دا کار بس کوي 3 کارا یتلو لبا علیم په دوی باندې آیات آیاتنا. آیات کې 2 قول علماء لیکلي. یو قول دا چې مراد د آیات نه آیاتونه د قران یتلو ویلي. مفسرین بلې مقام کې نقطه بیانې حاصل له ادا دی چې د قران تلاوت ډیر اوچت حیثیت لري عند الله. یو حربان لسنه کوي دي. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې وکس قران لناستي او بل طرف مسلمانان څومره اعمال کوي د خیر په ټولو کې صبر خلا شکر په استل پکار دي. آیات کنه مرایتونه د قران. دویم قول علماء لیکلي چې آیات نه مراد څه دي. آیات ادله کونی دلائل چې دلالت کوي د رب العالمین په عظمت. اسمان ګوري غرونا بل بس کوي. ويعلمهم الكتاب والحکمه تعلیم ورکوي د لرا د قران او سنت. ويعلم تعلیم ورکوي. تعلیم بڅنګ ورکوي دغه 15 طریقې ځان سره یاد ساتي. نبی صلی الله علیه وسلم 15 طریقو باندې تعلیم کړی دی. اول الفاظ قرآن دویم معنی د قرآن دریم تعلیم د احکام باور کوي څلورم تعلیم د اسرار رازونه
پنځم تعلیم التطبیق، څنګه چسپان کو. نو تعلیم د الفاظ یو، تعلیم د معنا دوا، تعلیم د احکام درې، تعلیم د اسرار څلور، تعلیم د تطبیق پنځه. الکتاب والحکمه، لفظ حکمت قرآن کی شل کرت راغلے دے. یو څو معناګانې ځان سره یاد ساتئ. اول حکمت دے مقام کی مانا دن سنت، حکمت سے مانا سنت د نبی. دویم حکمت کر لازم مانا د نبوت باندې، سورہ بقرہ 251. دریم حکمت کر لازم مانا د فهم د قرآن، سورہ بقرہ 259. څلورم حکمت سے مانا الہی اسرار، سورہ ال عمران 1. پنځم حکمت سے مانا عقلی نقلی دلائل، سورہ نحل 125. شپږم کله حکمت مانا د قرآن سره راځي، سورہ بنی اسرائیل 9 آیت. اوم کله حکمت مانا معرفت الحقائق، حقائق پیژندل، سورہ لقمان 12 آیت. دلته کې مراد سری سنتو. اتم امام شافعی رحمہ اللہ فرمایو قتادہ کل حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمہ، د نبی صلی اللہ علیہ وسلم ار حدیث حکمت تے. نہم کم یو کلام چې تاله وعظ درکې، دې سره سره د بدۍ نه منع کړي. دې سره سره نیکۍ له وګرځولې، بس دې لویلې شي حکمت. لسم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمائی معرفت الدین والفقہ، حکمت سمانا معرفت د دین او د فقہ، والاتباع له. ایو لسم مفسرین لگی چې لا یکون الرجل حکیما، انسان حکیم نه جوړیږي تر څو پورې چې عالم شي، بعلمه په خپل علم باندې پای باندې عمل وکړي. دولسم حکمت سمنا مواعظ القرآن، د قرآن مواعظ وما فيه من الاحکام. دیار لسم مفسرین لکی ویعلمهم مانا تعلیم ورکوي دوی لره د حکمت فی کل امورهم، په ټولو کارونو کې حق لرسېدل حکمت. سوار لسم حکمت سمانا وضع الاشیاء پی موضعه، ارشے په خپل ځای کې خودل. پنځل لسم یو قول علماء لیکلي حکمت معرفت حقائق الاشیاء ثم العمل به، دیوشی حقیقت پیشندل لے نور سبے پہ عمل. شپاڑسم اتقان العلم والعمل، مضبوط اول د علم دیو د عمل لی، او اگر ازونه چې کوم په کتاب کې خود لې شوی دی. ولسم حکمت منا القضاء والاحکام، اتلسم حکمت مانا تشریح د قرآن په سنت د نبی.
نو نسم نفس بصیرت شلم منگوی ٹولی معناگانی دی وَيُذَكِّيهِمْ او تزکیہ بکئی دا نبی انسانانو تزکیہ یزکی کی دو تفسیر مفسرین بیانی یو قول علماء لکلی یزکی مانا زکاة بتی آلی خپل بینی استعمالی اتم اصرفون پائی کی بے لگئی دویم قول ویزکیهم خراب صفتون تلری کا خی صفتون یو چالور کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل نبی شو نو دار ارقام کی 3 کالو کی دا کار کو یو څو مثالونه ځان سره یاد ساتي اول خوریم پنامه یو صحابي او څنی وګړي پر خودلې وی نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې امر رجل خوریم کسړې د خرمان چې څنی وګړي نه وي ځکه تکبر پکې رانی شي استثر وخړیو اگر کسړې پر خودل جایز دی خو ته چې کله پوی دی شي دی کی غرور تا کې راولي نو به کټ کول پکار دی عبداللہ ابن عمر لے سو ویلی ارفع ازارک لنگ دی پورتا کا ان کنتا کتد اللہ بندائی امام طبرانی امام احمد سے مسند کی دا روایت راوڑے دریم قول علماء لکلے ویذکیہم مانا دادا طریقہ دا عمل بدوی لکئی پر کتاب و سنت باندے قرآن و حدیث باندې سنگ عمل بیدوشی سلورم قول علماء لکلے ویذکیہم رزیل صفتون تکٹ کا اخکلی صفتون اور برابر کا پینزم یو قول علماء لکلے ویذکیہم دلتا کی مراد تذکیہ آخرت مراد دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضمون تایید کئی بے سوال ولی سوال نا دا اللہ نا کوئی دا انکا انت العزیز یقین انت زرار الحکیم وید حکمت والا عزیز کے اصول تفسیر ازان سریات ساتھ اول قابل دی عزت دویم عزیز ہو بل چال عزت ور کئی دریم عزیز دا منت سو کہ نش عاجز کولے څلورم عزیز دا منا چې کله غوښته شي څوک مخې نشي راتلی پنځم قول علماء لیکلي عزیز دا منا چې دغه مثل نه پیدا کیږي مثل الله نشتا شپږم قول علماء لیکلي عزیز مانا قوي اوم قول علماء لیکلي دی منیع بلا کی سنگ نشی کولے الحکیم حکیم پس کے دے یو قول علماء لکلے حکیم دے فی صنعہ اخپل کار کی حکیم دے دویم قول علماء لکلے حکیم دے فی شرعہ اخپل شرع کی حکیم دے دریم قول علماء لکلے حکیم دے پدے کی چھ دا بندنا ولی گناہ صادرے گئی فی صدور الزنب ان عبادی مخ درس کے منگویلے ہو چھ وہ وجہ دی منگنا گناہ ولی کی گی یو وجہ دا چھ دے قلب لقلب زکوی چھ اوڑی راوڑی دویم تا مکلف فمجاہدہ دریم چھ دا عاجزی دی دوامدار شی څلورم زمونږ د ګناهونو د وجې پنځم د غلط تعلقات شپږم د خراب ملګرو د وجې نه وم نور هم ډېر اسبابي څلورم یو قول علماء لیکلي الحکیم لا يفعل الا ما فيه الحکم هغه کارونه کوي چې پای کې حکمتونه وي بغیر د حکمتونو نه کوي
پنځم قول علماء لیکلی الحکیم دا معنا هیڅ شی زموږ په الله باندې پټ نه دی پاتې، هیڅ یو شی. شپږم عالم دی په عواقب د امورو، سبا به څه کېږي او بل سبا او بل او بل. اوم العالم بالدقائق، وړو وړو خبرو باندې پوهه دی. اتم څوک به اعتراض نشي کولی. العزیز الحکیم ولی ویلی عزیز دی لفظ کی دشمن باندې غوږونه ته تاو کړو، ډیر انتهایی زورور دی، گیر به مکی ګوره. حکیم کله کله دشمن الله نه رانسم بزدې کې مخبل حکمت دی. ورس آیات رابط مخکې سره دا دی، مخکې بیان د ملت ابراهیمی و، دلته الله و زجر ورکیا چاله چې مخالف د دې ملت ته مخ ته اړی، ایله غصه شو الله. ومن يرغب در رغبت په سله کې چې کله فارشي نه بيدي کې معنا د مینې ده، رغبه فيه مینې پکې وکړه. او د دې په سله کې چې عن راشي دې کې به معنا ده اعراض، رغب عنه من اعرض عنه. من ذکر کې د پاره د انکار. دویم قول علماء لیکلی چې دامن دې مقام کې په معنا د نفره، دلیل په ورسه الا نو معنا دا ده. خو مخکې دې چې په دې آیت باندې خبره کوو، د پاس آیات کې ویلې یتلو ويعلم به ويزكي، دیجه کی ذکر د دعا د سورہ ال عمران یو سلسلور شپته کی قبولیت د دعا وشو. اگر سورہ جمعہ کی دلته ويزكي ورسته ویلې او الته ويزكي مخکې ویلې. مفسرین وی دعوت او تعلیم وسیله د عمل ده، نو لحاظ پکار دی. ومن يرغب الله تعالی مخناړي د ملت د ابراهیم نا الا من سفها نفسه، مگر سوچ ځان برباد کې. الا من سفها نفسه دغه څلور قول علماء لیکلي. زجاج وی سفها په معنا د جهلا، جهل عبارت په حذف د مضاف دی. جهل امر نفسه. دویم قول ابو عبید ویلې دی الا من سفها نفسه معنا اهلك نفسه، ځان برباد کو. دریم قول اخفش وی سفها النفس سمانا جهل في نفسه، بیو سفها ده بل سفاها. سفها دفا کلمه چې کله کسری نو متعدی راځي، او صفا چې کله دفا کلمه فتحین به لازمی راځي. لازمی سمانه یوازې او فاعل تکمیلیږي، متعدی مفعول غواړي. حاصل لا د ابراهیم علیہ السلام د ملت نه څوک مخواړي نو بس ځان برباد کو. ولی علت اوري ولقد استفیناه، یقینا ابراهیم علیہ السلام مونږ ورکړو په دې دنیا کې. دا علت ما قبل له سورہ بقره سلسله ریش کې ویلو، سورہ نحل یوصل شل یوصل یوش یوصل دویشتو، سورہ نساء یوصل پنځیشت، عنکبوت نفس ویش نمبر آیت، زخرف 38 کی بس دا خبره ده. ابراهیم علیہ السلام الله وی دنیا کې ما غوړه کړي، څوک چې زغوره کوم انسان د اینه مخ اړې نو ځان په خپل برباد کو. و انه د ملت واوري، و انه یقینا ابراهیم علیہ السلام په آخرت کې لمن الصالحین، خامخا دا غشان دې شیدنه کان.
آیت باندې سوال لې لمن الصالحین خو دې مقام کې نه صحیح کېږي ځکه دار العمل خو دنیا ده هلته څه نیک عمل لري. دو جواب عام مفسرین بیانوي. لمن الصالحین معنا صالحین لمن الفائزین د کامیابانو لري. صالح معنا فائز. دویم قول علماء لیکلي لمن الصالحین کی عبارت په حذف د مضاف دی. وانه فی الاخرة یقینا ابراہیم علیہ السلام آخرت کې لمن الصالحین خامخات د جماعت د نیکانو نه د نیکانو جماعت کې بيدا. ورسای کې بل علت ابراہیم علیہ السلام نو مخ ماړوي کې نشي به تبا ځکه الله تعالی تسلیم شاه بس الله بخوا تسلیم شوه اس قال پاتیم چې ویلي له دل ربه رب ددا اسلم معنا تسلیم شاه. اسلم کې درې تفسیرات ساتي څلور. اسلم معنا اخلاص ځان کې پیدا کا. دویم قول علماء لیکلي اسلم ټول کارونه مال اوس پارا تفیز. دریم اسلم معنا اسلم نفسك الى الله تسلیم کزان دے اللہ لہو فوز امرک الیہ. څلورم قول علماء لیکلي چې اسلم سمانه استقم علی دین الاسلام کله کو درېګو نبی د اسلام په دین باندې. نو قالو دو ویلی اسلمت لرب العالمین ما ځان ته چم کړي د پاره د رب د مخلوقاتو. رب العالمین علت دا اسلمت ویلی ځان مې ولې تسلیم کې ځکه ته مخلوق د ټول مخلوق تربیت کوننده او څوک چې د چا تربیت کوننده د ټول مخلوق ناغله تسلیمي پکار ده تر خامخا مونږ تسلیمېږو. ورسایت کې رد په یهودو باندې د دې حاصل بدای دی وی د اسلام دین خاص د ابراهیم علیہ السلام پورې دی مونږ له نشته دیجه کې الله پیرو دغه شدا غلط. یعقوب علیہ السلام وی ابراهیم علیہ السلام د خپل بچو له توصیه کړي دا پڅې کړي معنا د اسلام په دین څنګه تخصیص شو. وصیت کړي بیا په ملت اسلامیه باندې ابراہیم علیہ السلام بنی دی خپل زامنو تا. بها ضمیر کې دوه قول دي. یو قول علماء لیکلي ملت اسلامیه. دویم قول علماء لیکلي بها معنا لا اله الا الله. ووصوا وصیت کړي دسی ولی ونی ویلی شو امر بها ابراہیم علیہ السلام پہ امر کړي دي. درې وجه عام مفسرین بیانوي. اول وجه دا ده وصیت کی زیات تاکید دی په نسبت سره امر لا. دویمه نقطه دا ده وصیت ذکر کې چې د نسخ لپاره بل خبره به پیدا نشي. درېمه وجه دا ده بچی له د پلان په وصیت باندې عمل ضروری دی. امر کې خدا معنا نه وبه څو زمانی دي. امام قرطبی لیکلی چې تقریبا 8 زمانی دي ای به نمونه ماخستی. امام سیوطی به لیکلی دي چې 12 آیت باندې سوال لې دلته ویلې چې وصیت کړي پر ملت اسلامیه باندې ابراهیم علیہ السلام بنی دی خپل زامن لرا. زامن ولې ذکر کړو
یو څو وجې ځان سره یاد ساتئ. اول لاجل الشفقت، بچے جگر کې د شفقت په خاطر باندې چې دا زما بچی دی خو لیکن ایمان عقیده توحید شي. دویم وجه مفسرین بیانوي بنی زامنی په دې وجه باندې ویلې څوک اعتراضونه کوي چې بچی دی وران دی اخر کفر او شرک عقیده لري ته موږ دعوت توحید ته. دریم وجه دا ده د زامن چې مشران د قوم وو، مشران چې کله په یوځای کې برابر شي کشران خپل به راځي مشر سره خبره ده. څلورم وجه شیخ الاسلام فرمایي بچی نږدې دی مړی لکه نه سړی چې مړ شي اول مسله ده بچو ده. پنځم دین د اسلام یو دی دغه خپل پردې ټول یو شي. یعقوب علیہ السلام دی ولې ذکر کې مفسرین د آیات په تشریح کې لګي چې په دې کې رد دی په يهودو باندې ورستاسو بابا را کار کړی دی چې ویلو یې زموږ بچو ان الله اصطفى یقینا الله تعالی غوړه کړی دی لکم ساوز پار دین نو مړ کېږي الا وانتم مسلمون مگر په دې حال چې وې تاسو گردن نهادا الا وانتم مسلمون. یو کوم ویل چې د اسلام دین عام د ټول انبیاء دی یوازې د نبی صلی الله علیه وسلم نه دی. سیوطی باندې کې رساله لیکله ایسته کټړې دی ته نو د وجه. دویم قرطبی د آیات په تشریح کې لیکي الا وانتم مسلمون مراد اسلام نسره دوام علی الاسلام. اسلام باندې به سړی کله دائم پاتې کېدی شي. مخکې ویلو خدان سره یاد ساتي د لپاره 25 امور دي. اول د رب العالمین سره محبت، دویم د مؤمن مقابل کې نرمي، دریم د کافر مقابل کې سختی، څلورم جهاد فی سبیل الله، پنځم د دین په باره کې د شان نه یریدل، شپږم ظاهر او باطن برابرول، وم اخلاص پر خپل عبادت کی، اتم د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع، نهم نیکان ملګری انتخاب اول، لسم الوسطیت بین الافراط والتفرید، ایو لسم اقبال بالقرآن ہر وقت کے قرآن لورزا، دو لسم التزام د شرع شریعت پزان لازم کئی، دیار لسم د انبیاء پر واقعاتو کی سوچ تدبرو، سوار لسم خپل ځان له تربیت علمی او عملی، پین لسم د نیغ لار انتخاب لار د قرآن و سنت، شپاړ لسم په خپل لار باندې اعتماد کول، ول لسم د نیغ لار له خلک دعوت اول، اتل لسم د دشمن په هاهو باندې نه دوکه کېدل، نن نسم مستقبل اسلام غنل، شلم د دې عالم خال ورتل چې دین باندې خپه کېږي، یوشتم هغه اسباب استعمالوا چې سړی په دین د اسلام کلکې وي چې امدادي، دویشتم در رب العالمین په دنیوي انعاماتو کې سوچ،
درشتم په اخروی انعاماتو کې سوچو څلورشتم د دنیا د عذاب نه یره او پنځشتم د آخرت د عذاب نه. عبدالله ابن عباس دی حرم کې ناستو ډالو سر دې لاس کو اړو راړو چا دې پښتنه وکړه ولې خپای مستایتی ویلې فلا تموتن ممړ کېږي الا وانتم مسلمون مگر په دې شان چې تاسو یې مسلمانان څه پته لګي چې موږ له عمر څو اخراجي ورسته کې بلد دا ګورخاص نه دی ابراهيم عليه السلام او يعقوب عليه السلام پورې بچو له توصيه کړي را ام کنتم خطاب موجوده ولدي شهدا کې معنا ده حاضر ام کنتم ميتاس حاضر وې اسپا غټه ما چې نږدې شو يعقوب عليه السلام لره اسباب د مرګ. آیت باندې سوال لې مر چې راشي نبی خو هغه وسیت نشي کولای نو حضره کې دوه قول دي یو حضره معنا قربا مر پر خپل معنا سره دی دویم قول علماء لیکل چې حضره کې معنا خپل معنا ده الموت نمخ کې اسباب ټکي روباسا اسباب الموت. آیت دلیل په دې چې انبیاء علیهم السلام مړ کېږي او ټول وفات دي سوا د عیسی علیه السلام نه اب آخر وقت کې به مړ شي. دې کې دا معنا مکوې چې انبیاء مړ نه دي بلکې وصال کړي دي لکه څنګه چې دای بازي مذهبونو عقیده ده دوی دا وصال ولی وي وی ځکه نبوت عرض دی که نبی مړ شي نو بیا نبوت یې منزل اړو. جواب دا دی چې عرض دو قسمه دی یو هغه عرض دی چې وصف دایمي لکه علم عالم مړي قبر کې لیکن کتابونه پراته خلک پیدا علی دویم هغه عرض چې هغه صفت عارضی لکه تقریر بیان انسان خطبه ورکوي بیان کوي چې مړ شي بس بند شي ته دغه نبوت د عارضی صفت خو نه دی هغه کلک دی سرن خته دی. ابو بکر نبی صلی الله علیه وسلم له ویلې تابانه مرګ راغی دوه مرګ الله درمه نه راولي. قران کې نبی له وایي چې انک میت ته مړ کېږي بل ځای کې وایي چې ما محمد نه دی نبی مگر یو رسول له مخکې تیر شوی رسولان دا مړ کېږي. اشرف علی تانوی لیکلی وی نبی صلی الله علیه وسلم ژوند لري دلیل پیدا چې خو مال چاندې تقسیم کړي دویم خځې څوک په نکاح نه علي دنه معلومه شو چې دا ژوند لري. هغه له دوه جواب دي یو د اعمال تقسیمیږي نه ځکه حدیث کې راځي په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زموږ نه مال نه پاتې کیږي نو څه به تقسیم کی تقسیم کې مخ کې وجود د شی غواړي. دویم داغه زنانه څوک په نکاح نه علي خو میندې دي نبی صلی الله علیه وسلم پلار دی بیبی نه میندې نو مور څوک په نکاح علي. الموت معنا مرګ پن بیا راځي وصال او دا مکه وجه قبر کې ژوند دی. آیت باندې سوال لې نبی له څنګه پته و چې مال مر راځي زب اوس وصیت کوم چاله پته یو که پته نه نبی له خامخا معلوماتي دیو جن ټول بچی راځه مکړو. اذ قال پاتیم چې وی ویلې د خپل بچو لرا چې ما تعبدونا د چا بندګي بکوي من بعد اسمان ورستا بچی باندې دا توصیه وکړه ده ته ورته وای چې رقم مارکیټ کې باندې خیره پلاس دکانونه جوړو څه بکو اگر توحید په خاندان کې راوي شي نو قالو وی ویلې نعبد من بندگی کو استاد الہ او استاد فلارانو د الہ چې کوم ابراهيم عليه السلام اسماعیل او اسحاق دې
ګور دلته کې ابا اطلاق راغی په بابا باندې، نو د اطلاق هم کېږي په مور نه باندې. دوی ویلي حدیث وایي چې هره مسله قرآن و سنت کې ده، زه د نه د حرمت نکاح وښایي. مونږ وایو د اطلاق لکه څنګه چې په خپل مور کېږي په نیم کېږي، دلیل په دقه لفظ دی. بابا له ګوره اب لفظ استعمال شوی دی، ان اب خو پلار له ویلی شي، دې له ویلی شي اصطلاح عربي. الها واحده دفر واهم ده کې دې شي د ابراهیم علیه السلام بزان له الهي، د اسماعیل او د اسحاق ځان له نه د ټولو یو دی، یو اله. ونحن من چې له الله تعالی لرا مسلمون یو ګردن نهاد. اشاره شو دی لا چې دین د اسلام یو دین دی. صلی الله تعالی علی خیر خلق.